د افغان دولت له ړنګېدو وروسته عمران خان له ISI مننه کړې، خو ولې؟ ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ سوله ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د تیر 2021 اګست میاشت پر 15مه نیټه د افغانستان شل کلن ولس واک جمهوري نظام د طالبانو له لوري ړنګ او دا ډله واک ته ورسېدل. د تیر شل کلن جمهوري نظام چې د امریکا کلک ملاتړ له ځان سره درلود، له پاکستان سره یو شمېر مسایل په جدي ډول ترسره کول، لکه په سیمه ییزه کچه د تروریستانو څخه د دې هیواد ملاتړ، پاکستان ته د تلونکو اوبو مخنیوی، افغانستان ته د پاکستان د بې کیفیته توکو واردېدل او داسې نور. کله چې اشرف غني په واک کې و نو پاکستان یې څو ځله غوښتنه وکړه چې دی باید له واکه لرې شي. غوښتنه دا ده چې دوی ولې د افغانستان له جمهوري نظام سره ستونزه درلوده. د تاریخ په اوږدو کې به دا د خپل ډول یوه نوې بیلګه وي چې د پاکستان لومړي وزیر د ISI مقر ته ځي او له دې ادارې مننه کوي. پر طالبانو بیا دا تور ده چې د ISI په دستور افغانستان کې زیات تخریب کاره فعالیتونه کوي او د دې ډلې اهداف په افغانستان کې ترسره کوي. دا تاسو څه فکر کوئ؟ آیا ISI د تیر کال په اوږدو کې د پاکستان د ملي امنیت لپاره څه وکړل چې عمران ترې راضي شو او ستاینه یې وکړه؟ فکر دا کیږي چې د تیر کال په اوږدو کې د افغانستان تقریبا پوره نظام سقوط وکړ. د نواز شریف څخه په تیر کې یوه پوښتنه وشوې وه چې تا پاکستان ته څه وکړل؟ هغه ورته وویلي و چې د افغانستان منظم نظام اردو مې له منځه یوړه، چې منظور ترې د ډاکټر نجیب الله واکمني ده. هغه مهال پاکستان په دې هم بریالی شو چې ډاکټر نجیب الله په دار هم کړي. د راپور جزئیات دا دي چې عمران خان د پاکستان د ملي امنیت د ساتنې له امله د ISI ادارې څخه مننه کړې. هغه ویلي پاکستان د استخباراتو ادارې د پاکستان د امنیت، ثبات او رفاه لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کړې دي. ملګرو که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره ښه وخت ولرئ.